الله سبحانه وتعالى رحم او احسان و چې په موږ باندې میاشت د رمضان راوستله. میاشت د رمضان هغه میاشت د عبادتونو ده چې الله رب العالمین په دې کې د بنده عبادتونه په دوچند باندې قبلوي. ډیر اعمال په رمضان کې علماو ښودلي دي چې دا په رمضان کې ترسره شي. یو د هغه اعمالو نه هغه دعا کول دي په رمضان کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی درې دعاګانې دي چې الله رب العالمین یې نه رد کوي. خامخا هغه قبلوي. یو د هغې نه دعا د صائم د روژهدار ده، او بله دعا د مظلوم ده، او بله دعا د والد ده خپل اولادونو ته. بل روایت کې دا هم ورسره راځي د باچا عادل دعا هم الله نه رد کیوي بلکې قبلوي. نو د حدیث په بنیاد باندې دا موضوع ماته ډېره ښه ښکاره شوله چې دا موضوع بیان شي، د مسلمانانو توجه د عبادت ته پیدا شي، او هغه غفلت چې په انسانانو کې راغلی دی، په مؤمنانو کې هغه غفلت ترېنه لرې شي. نو ما وغوښتل چې دا موضوع زه بیان کړم. اول اهمیت د دعا بیان شي چې دعا څومره د انسان په ژوند کې اهمیت لري، په دین کې څومره اهمیت لري، د الله په نیز باندې څومره اهمه ده، او په دې دعا باندې څومره کارونه ناممکن ممکن شوي دي. د دې سره سره به د دعا شرایط هم بیان کړو، او د دې سره سره به د دعا آداب هم بیان کړو. هغه اوقات به هم ذکر کړو چې په کوم اوقاتو کې دعا ښه قبلیږي، او هغه ځایونه به هم ذکر کړو چې په کومو ځایونو کې دعا د مؤمن ښه قبلیږي. دا یوه ډېره اوږده موضوع ده، شاید 3 هفته یا 3 جمعو کې بیان شي زموږ د علم مطابق. نن به یوازې انشاءالله دا بیان کړو چې دعا څومره اهمیت په اسلام کې لري، د الله په نیز باندې څومره اهمیت لري، دارنګه څومره کارونه ورباندې آسانه شوي دي. یو اهمیت د دعا دا ده چې په دعا باندې هغه کارونه په تاریخ کې شوي دي چې هغه کارونه ناممکن کارونه په باندې ممکن شوي دي. انسان نا امیده شوی دی، یا انسان نا امیدۍ ته رسېدلی دی، یا انسان نا امیدۍ ته نږدې شوی دی، او دعا یې کړې ده. د دې دعا په سبب باندې هغه کار د انسان شوی دی. ډېر واقعات دغسې دي. یو 2 واقعات به راواخلو چې کوم په قرآن او حدیث کې ذکر شوي دي. سیرت کې نور هم دغسې شته، ټول نشو بیانولی، خو د حدیثو په رڼا کې چې کوم واقعات راغلي دي. یوه واقعه راغلې ده صحیح البخاري کې. امام بخاري دا حدیث راخیستی دی، د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث دی. رسول الله فرمایل وی ما اورېدلی د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې 3 کسان وو، هغه په تېره زمانه کې ووتل د کورونو نه. د کورونو چې کله ووتل نو دوی و غار ته پناه یوړله. یو حدیث کې راځي وی باران په دوی باندې راغی، د باران د وجې نه دوی پناه غار ته یوړله. په دې کې چې غار ته پناه یوړله نو د غار خوله بنده شوله، داخل د غار کې پاتې شول. د غار خوله ولې بنده شوله؟ یو کاڼی هغه په باندې راکته شولو، د غار خوله ټوله بنده شو. نو دوی دا خبره ذکر کړله
چې لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وی فرمایل چې تاسو ته نجات نشي درکولای، تاسو ته نجات نشي درکولای د دغه کاڼي نه مګر دا چې تاسو د الله رب العالمین نه دعا طلب کړئ په خپلو نیکو اعمالو باندې. نو په دې کې د درې کسانو یو بل پسې دعاګانې شروع کړلې. یو کس راولګېدلو زه به دعا وکړم، یو کس دا دعا وکړه خپل اعمال یې الله رب العالمین ته پیش کړ. وی ویل چې الله خپله هغه واقعه د نیک عمل یې ذکر کړه چې ما به خپل مور پلار ته شیدې ورکولې مخکې د دې نه چې خپلو بچو ته شیدې ورکړم د بیګانه. د شپې یو ورځ دغسې چل وشوله چې په ما باندې ناوخته شوله. نو په دې کې چې څو راتلم کور ته نو زما والدین مور پلار ویده شوي وو. نو ما دغه شیدې راواخیستل د پلار په او د مور په سر باندې ودرېدلم او د بچي مې د ما په پښو کې ژړېدل. هغوی ویل چې شیدې موږ ته راکړه، ما نه ورکولې، تر څو پورې ما دا بده ګڼله چې زه مور بچو ته شیدې ورکړم مخکې د مور پلار نه. دغسې ولاړم تر دې پورې دوی مې راویښ هم نه کړله چې تاسو را بیدار شئ زه شیدې درکړم، خوراک هم نه دی کړی، تر دې پورې چې سحر شو. نو سحر چې شولو نو بیا هغوی راپورته شول. د سحره پورې مې خپل بچو ته ورنه کړ. یا الله که دغه عمل ما ستا د رضا او ستا د مخ په خاطر باندې کړی وي، ته زموږ نه دغه مصیبت لرې کړې د دې کاڼي. چې دا دعا یې وکړه خپل عمل یې الله رب العالمین ته واسطه کړو. وی په غار کې لږ غونتې چوله پیدا شوله چې دوی د هغې چولې نه اسمان ولیدلی شولو. دا بل راولګېدلو دې دعا وکړله خپل عمل یې الله رب العالمین ته واسطه کړو، وسیله یې ورته وګرځوله. وی ویلې چې الله زما یوه د تره لور وه او ډېره ماته محبوبه وه، ډېره ښایسته وه. هغې نه ما مطالبه د هغې د نفس وکړه چې ما ته خپل نفس راوبخه، مطلب د بدکارۍ دپاره. هغې انکار وکړلو. بل وخت دغسې به د زنانه باندې راغی چې دا محتاجه شوله او راغله ما ته چې ما سره څه کومک وکړه د پیسو د مال. نو ما ورته ویلې چې زه به پیسې درکړم خو ته به ما ته ځان بخې. یو روایت کې راځي 100 دیناره مې ورته ورکړل، بل روایت کې راځي 120 دیناره مې ورکړل. په دې کې زه د دې ښځې ته نږدې شولم، د هغې د پښو په منځ کې کېناستلم. د ښځې په دغه وخت کې ما ته ویل چې اتق الله، د الله نه وویرېږه، مه ماتوه دغه مهر، دا په حق سره مات کړه، بغیر د حق نه یې مه ماتوه. یعنې هغه بکارت چې کوم د زنانه و ده. په دې کې زه راپورته شولم، هغه مال مې ټول ورته وبخلو چې مال مې ته وانخیستلو ور مې کړلو د الله د ویرې نه. یا الله که دغه عمل ما د تا د وجې نه ستا د مخ د وجې نه ما پرېښی وي، الله ته زموږ نه دغه مصیبت لرې کړي. د کاڼی نورم کته شولو، راوتلی نه شوی، خو لیکن په دې چوله کې زیاتواله پیدا شو. دا بل راولګېدلو، د خپل عمل الله رب العالمین ته واسطه کړلو. وی ویلې یا الله هغه عمل چې ما وکړلو، یو مزدور و زما سره، مزدوري یې وکړله او دا مزدوري ما ته پرېښودله. بل وخت کې د کس راغی او وی ویلې چې هغه زما مزدوري وی ما په هغې باندې ورته مضاربت کړی و یا کار مې پې کړی و د پیسو باندې. یو وخت کې چې دی راغی مزدوري یې وغوښتله، نو ما ورته ویلې چې دغه وښان دي، دا غواګانې دي، دا غلامان دي، دا ګډې بیزي دي، ټول بوځه ځان سره. وی ویلې چې رشخند را باندې وهې. ما ورته چې نه رشخند نه دی، حقیقت دی. هغې منله نه ده، یعنې په هغې امانت کې مې خیانت ونه کولو، بلکې هغه امانت مې ورته وساته مزدوري. بیا هغه بوتلله ځان سره. یا الله که دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړی وي، دغه مصیبت لرې کړي. د کاڼی لرې کړې، لرې شولو ټول. دوی راووتل د غار نه،
نو ګوره دلته دا حدیث په دې خبره باندې دلیل دی چې په دعا کې دومره زور دی. کله چې په دې دعا کې اخلاص موجود وي، اخلاص سره دعا وشي، نو دومره زور دی چې هغه ناممکن کار ممکن شو. تاسو وګورئ دا انسانان په دې غار کې بندي شوله، خلک ور باندې خبر نه دي او ډېر لرې په غره کې دا بندیان شوله، هیڅوک نه دي ور باندې خبر، نه بله وسیله دي دوی سره شته چې د دې کاڼي څه علاج وکړي د غار نه راووځي. لیکن دعا ته متوجه شوله، خپل اعمال یې الله رب العالمین ته توسل پې وکړلو. الله رب العالمین د دعا په سبب سره دوی د دغه مشکل نه خلاص کړل. نو ګوره ناممکن کار ور باندې ممکن شو. دارنګه په دې حدیث کې دا پیدا م راووتله، په خپلو نیکو اعمالو باندې الله رب العالمین ته وسیله نیول دا ثابت شو. دا به انشاءالله د دعا په شرایطو کې م ذکر کړو. بله فایده دا راووتله چې یو انسان ترک د ګناه د الله د خاطره وکړي، هغې عمل کې دومره زور پیدا کیږي. او دارنګه بر الوالدین ته ثابت شوله، د مور و پلار سره نیکي دا یو ښه عمل دی، نیک عمل دی چې په وخت د شدایدو کې انسان باندې بیا اساني راولي. د ګناهونو نه ځان منع کول د الله په خاطر باندې، کله چې په انسان باندې شدت او سختی راشي، نو الله رب العالمین د هغې عمل په خاطر باندې بیا د انسان نه شداید او مصیبتونه لرې کوي. دا خو یوه واقعه شوله. قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ او تاسو ته د یونس علیه السلام واقعه ذکر کړې ده. یونس علیه السلام واقعا مختصرا ذکر کومه، صرف د دې پایلې لپاره چې په دعا کې دومره زور دی، دعا دومره مفیده ده. یونس علیه السلام د خپل قوم نه لاړلو د الله رب العالمین د اجازت نه بغیر. الله ورته ویل چې ستا په قوم باندې عذاب راځي. الله دا نه ورته چې ته به وځې، خدای په خپله لاړلو. په دې کې په کشتۍ کې کېناستل. په کشتۍ کې چې کېناستل نو دا کشتۍ درنده شوله، نږدې وه چې غرقه شي. ویل چې یو کس به د کشتۍ نه لرې کې و. خسنه یې قرقشي وکړله، خسنه یې واچولو. نو دا خسنه په چا راوختلو؟ په یونس علیه السلام باندې. ورګزار یې کړلو چاته؟ دریاب ته، سیند ته ورګزار کړو. الله رب العالمین ماهي ته امر وکړو چې نبي درغلی دی، تیر یې کړه. یونس علیه السلام چې وغورځېدلو، ماهي تیر کړلو، لیکن په دې خیره د ماهي کې الله رب العالمین ژوندی وساتلو. دا هم د الله قدرت دی. د دې د مصیبت نه د خلاصون لاره څه وه؟ لاره دا وه چې یونس علیه السلام الله ته متوجه شو، دعا یې وکړه. قرآن کریم کې الله دا خبره راخیست، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا دعا یې وکړه، د الله تسبیحات یې وویل، د ځان قصور یې بیان کړلو. من الظالمین، زه د ظالمان نه یم، یعنی د قصور کوونکو نه یم. نو په دې کې الله رب العالمین سورة صافات کې دا خبره ذکر کړې ده، وی که نه وای دا د تسبیح ویونکو نه، نو تر قیامته پورې به یونس علیه السلام د ماهي په ګېډه کې پاتې شوی و. نو د دې دعا په سبب سره الله رب العالمین ماهي ته بیا امر وکړلو چې یونس علیه السلام بیرته راوغورځوه، راویې دلته هم ګوره ناممکن کار ممکن شوی دی. ماهي تیرول او بیا ماهي په دریاب کې داخلېدل او تلل په دریاب کې، څوک به راوباسي؟ اول څوک ماهي نشي ګرولی، بیا په دریاب کې چې ننوځي، بیا خېټې ته یو انسان لاړ شي د ماهي خېټې ته، څوک به خلاصي وي؟ لیکن ګوره دلته دعا وکړه الله رب العالمین، د دعا په سبب سره یونس علیه السلام د دغې مصیبت نه خلاص. دا بله واقعه شوله په دې باندې چې دعاګانې دومره کارونه کوي، په دعاګانو کې دومره زور دی. د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایلي وی چې تاسو دعاګانې کوئ، دعا چې ده وی فایده ورکوي. هغه مصیبت ته چې کوم راغلی وي او هغه مصیبت ته چې نه وي راغلی، مما نزله و مما لم ینزل، وی هغه مصیبت چې نازل شوی وي هغې ته هم فایده ورکوي. انسان چې الله ته متوجه شي، دعا وغواړي، یو مصیبت په انسان باندې راغلی، مریض دی، یا اولادونه مریضان دي، یا ښځه مریضه ده، یا دارنګه نور امراض په باندې نازل شوي دي، نو کله چې انسان دعا وغواړي الله رب العالمین یې دعا قبلوي.
نو دغه مصیبت به د دعا په سبب سره څه کیږي لرې کیږي دعا په سبب سره او کوم مصیبتونه چې نه دي راغلي او انسان د الله رب العالمین نه دعا وغواړي الله رب العالمین هغه دعا قبلوي او د مصیبت نه بچ کیوي نو د دعا په سبب سره انسان دا د چا نه بچ کیږي د مصیبتونو نه بچ کیږي دا بل اهمیت د چا دی د دعا ده چې دعا په سبب سره انسان د مصیبتونو د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه بچ کیږي یوازې د دنیا نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو مصیبتونو نه بچ کیږي الله رب العالمین دغسې ناممکن کارونه ورسره ممکن کړي دي او ممکن کوي ورسره دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء وینشته یو شی ډېر عزتمن الله رب العالمین ته د دعا نه یعنی دعا الله رب العالمین ته ډېر عزتمن ده د الله ته خوښه ده د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر ونرد کوي تقدیر لره مگر دعا تقدیر لره بدلولی شي او دارنګه نه زیاتوي په عمر کې مگر بیر او نیکي انسان چې کله نیکي کوي الله رب العالمین عمر زیاتوي دارنګه انسان چې کله دعا کوي الله رب العالمین د دعا په سبب سره تقدیر بدلیوي ګورې تقدیر چې د دوه قسمه ده یو تقدیر معلق ده یو تقدیر مبرم ده مبرم اټکلي فیصله د الله رب العالمین دغه نه بدلیږي بلکې تقدیر معلق دا بدلیدلی شي لیکن دا یو سبب وي د دعا دغې لپاره الله رب العالمین دا لیکلی وي چې انسان به دغه کار کوي خو لیکن د دې کار دپاره سبب یې ذکر کړی وي چې دا دعا به دی کوي الله رب العالمین به دغسې معامله ورسره کوي نو په دعا سره د انسان تقدیر بدلیدلی شي دارنګه دعا چې د یو عبادت دی د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ترمذي کې روایت راځي الدعاء هو العباده وی دعا چې د عبادت دی دارنګه بل روایت کې راځي الدعاء مخ العباده وی دعا مغز د عبادت دی دعا مغز د عبادت دی دا حدیث کې ذوب شته دا ضعیف روایت دی مخکنی روایت دا صحیح دی دعا ولې عبادت دی دعا ځکه عبادت دی چې عبادت عبارت دی د تضرعونه د عاجزینا د تذللنا نو دارنګه تذلل عاجزي دا په دعا کې په اکملې طریقې سره پیدا کیږي چې انسان الله رب العالمین ته لاس پورته کړي او شی نه غواړي خو ځان ورته ذلیله کوي په ځان کې عجز راولي په ځان کې افتقار ښکاره کوي افتقار یعنی حاجت په ځان کې ښکاره کوي تاسو وګورئ په دنیا کې کله چې یو سوالګر د چا نه سوال کوي څومره ورته تملق او چاپلوسي کوي ځان ورته عاجز وچ نو دارنګه چې کله بنده رب العالمین ته لاس پورته کړي نو په دې کې عاجزي وي نو د دې وجې نه دعا عبادت دی که قبوله نشي الله رب العالمین ته د عبادت جدا او که قبوله شوله دا خو بیا لوی نعمت شو خو انسان به د دعا نه نه ستړی کېږي چې دعا مې نه قبلیږي انسان به ځان په غفلت کې نه اچوي د الله رب العالمین نه د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام ټوله زندگی عبادت او دعا وه نبی علیه الصلاة والسلام زندگی ته که موږ تاسو متوجه شو د نبی علیه السلام ټوله زندگی دعا وه ګورئ نبی علیه السلام چې پرې وتلو ته 30 قسمه اذکارو پورې دعاګانو پورې د ثابت دي دا دعاګانې به رسول الله اذکار به کول دعاګانې به غوښتلې چې راپورته کېدو به هم د خوب نه دعا به کوله الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور نور دعاګانې دغس او پرې وتلو وخت کې دارنګه چې انسان ډوډۍ خوري دعا شته ده انسان چې قضا حاجت ته ځي هلته هم دعا شته ده انسان چې راوځي هلته هم دعا شته ده انسان چې د خپلې بیبي سره یو ځای کېږي هلته هم دعا شته ده انسان چې بازار ته ځي دعا شته انسان چې مثلا نوې میاشت وګوري دعا شته مسجد نه وځي دعا شته چې مسجد ته داخليږي دعا شته کور ته چې داخليږي دعا شته د کور نه چې راوځي دعا شته یعنی که داسې انسان وګوري د ډېر شی نه دغسې دي زموږ ستاسو په زندګۍ کې چې په هر عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زموږ
دپاره دعاګانې ثابتې دي. د دې وجې نه نبي اسلام ټوله زندګي د دعا وه. موږ او تاسو باید همیشه د الله رب العالمین نه ځان غافله نه کړو، بلکې الله رب العالمین ته متوجه شو، دعاګانې وغواړو د الله رب العالمین نه. د دې وجې نه حدیث کې راغلی دي من لم يسأل الله يغضب عليه. صحیح حدیث کې راځي وی څوک چې د الله نه غوښتنه نه کوي الله رب العالمین په هغې باندې غوسه کېږي. دا څومره ناشنا حدیث دی. د دې مفهوم دا دی، دا خو منطق شوله، مفهوم یې دا دی که یو انسان د الله رب العالمین نه غواړي نو الله رب العالمین په خوشحاله کېږي، او چې د الله نه نه غواړي الله خفه کېږي. په خلاف د چا؟ په خلاف د بندګانو. د بنده نه چې غواړي خفه کېږي، غوسه کېږي، او د الله نه چې نه غواړي غوسه کېږي، خفه کېږي. دا د خالق او د مخلوق فرق شولو. یو انسان ته به نن ودرېږي چې کاکا یو څو روپۍ راکړه، حاجت مې دی، نن به درکړي، که سبا ورته ودرېدلې تندی به تریو وي. دارنګه که بله ورځ ورته ودرېدلې بس بیا به بانې کوي، خفه شي، غوسه شي. یوه ورځ سوال وي، بله ورځ سوال وي، کار وکړه که نه، نو دا څه کوې چې هر ورځ راخوښه یې، هر ورځ سوال کوې ته. خلک خفه کېږي انسانان، او خالق نه چې نه غواړي خالق غوسه کېږي، خفه کېږي. په دې کې علما دا فرمایي چې الله رب العالمین ولې غوسه کېږي په دې باندې چې بنده غوښتل نه کوي؟ وی وجه دا ده چې الله رب العالمین په دې فقر ښکاره کول الله ته په دې باندې خوشحاله کېږي، او چې انسان یې نه غواړي او په انسان کې فقر شته، محتاجي شته ده، لیکن د انسان د الله نه غوښتنه نه کوي. په دې په زړه کې څه دی؟ یو وجه دا ده چې د دې په زړه کې تکبر دی، الله رب العالمین ته ځان محتاج نه ګڼي. دومه وجه دا ده چې په دې کې غفلت راغلی دی، او بله وجه دا ده چې په دې کې استغنا راغلی ده. بنده بند دی د هرې خوا نه، لیکن سره د دومره کامل احتیاج نه بنده راولګېږي، سره د کامل احتیاج نه د الله رب العالمین نه ځان مستغني ګڼي. د دې وجې نه الله رب العالمین په دغسې بندګانو باندې غوسه کېږي، په قهر کېږي چې بنده د الله نه سوال نه کوي. موږ او تاسو که وګورو، موږ او تاسو په هر حالت کې الله رب العالمین ته محتاج یو. په مصیبت لرې کولو کې الله ته محتاج نه یو. ولې نه یو محتاج؟ په خوشحالۍ راوستلو کې الله ته محتاج یو. که موږ خوشحالي غواړو نو الله ته محتاج یو، د الله نه به غواړو. که موږ مصیبت لرې کولو غواړو نو د الله نه به غواړو. په مصیبت لرې کولو کې الله ته محتاج، په خوشحالۍ راوستلو کې الله ته محتاج، په راحت راوستلو کې الله ته محتاج، په مال غوښتلو کې الله ته محتاج، دارنګه په اولاد غوښتلو کې الله ته محتاج، په هدایت کې الله رب العالمین ته موږ تاسو نه یو محتاج. په هدایت کې محتاج یو، په دین کې محتاج یو، د جهنم نه د بچاو په باره کې موږ د الله ته محتاج یو، جنت ته په داخلېدلو باندې الله ته محتاج یو، په دنیا کې محتاج یو، په آخرت کې محتاج یو، په هر حالت کې موږ تاسو الله ته محتاج یو. نو چې کله زموږ دغسې حاجت الله رب العالمین ته په هر آن کې، په هر وخت کې الله رب العالمین ته زموږ احتیاج دی، نو ولې موږ تاسو د الله رب العالمین نه دغسې غافله واوسېږو؟ زه کله کله سوچ کوم چې موږ تاسو غواړو چې په یو ځای کې وظیفه واخلو، نو باید موږ تاسو دا وظیفه اخیستل د الله نه وغواړو چې الله رب العالمین دا کار ماته میسر کړي، آسانه کړي راته. او کله کله یو انسان په یو ځای کې بقا غواړي چې زه دلته باقي پاتې شم، نو د عامو خلکو عادت دا دی چې بیا رئیس ته، مشر ته، وزیر ته، نور والیانو ته، رئیسانو ته محتاجي کوي، تملق کوي، چاپلوسي کوي چې ومې نه باسي وظیفې نه. زه دا وایم چې نه، الله رب العالمین ته احتیاج پکار دی، الله رب العالمین نه غوښتل پکار دی. که غواړي چې په یو ځای کې باقي پاتې شي نو الله رب العالمین نه وغواړه. تملق رئیس ته مه کوه، تملق باچا ته مه کوه، عاجزي الله ته وکړه، عجز الله ته وړاندې که د الله نه وغواړه، الله به دې په هغې ځای کې باقي وساتي. دا خلکو الله نه دی پېژندلی، انسانانو الله په حقیقي معنا سره نه دی پېژندلی. د دې وجې نه یو عالم هم دا خبره کړې ده چې دا زړونه د الله رب العالمین په لاس کې دي، او خلک ورځي د خپل بقا په خاطر باندې یو رئیس ته، یو مشر ته تملق کوي، چاپلوسي کوي چې د وظیفې نه مې ونه باسي. نه، دا زړونه د الله په لاس کې دي.
ته الله رب العالمین ته عاجزي وکړه، توجه وکړه، ویې غواړه، الله رب العالمین به راولګېږي. دغه مشر دغه رئیس د چا نه چې تا خوار خورې، ډارېږې ترېنه، د هغې زړه به بدل کړي، انقلاب به پکې راولي او تا به بیا نه وباسي، محبت به در سره پیدا شي. هغه کوم مخالفت چې دی هغه به د زړه نه الله وباسي، ځکه د زړونو مالک چې دی د رب العالمین دی. نو د دې وجې نه زموږ او ستاسو ټول حاجتونه د الله رب العالمین ته دي. نو د الله رب العالمین نه موږ او تاسو باید څه نه شو، د الله رب العالمین نه موږ او تاسو غافله نه شو او ځان د الله رب العالمین نه مستغني ونه ګڼو. همیشه الله رب العالمین ته توجه پکار ده او خاص کر په دې رمضان په میاشت کې موږ او تاسو به ډېرې دعاګانې وکړو. هغه غفلت چې په موږ کې په نورو میاشتو کې و، هغه غفلت باید ځان نه وباسو. په نورو میاشت کې زموږ لاسونه الله ته نه اوچتېدل، لیکن په میاشت د رمضان کې خو باید زموږ لاسونه الله رب العالمین ته اوچت شي. زنانه دغسې په کورونو کې، نارینه دغسې په بازارونو کې، ټول اوقات هم په غفلت کې تېر شو. اوس باید موږ او تاسو بډې راووایو د الله بندګۍ ته او خاص کر دعاګانو ته چې په دې میاشت کې الله رب العالمین دعاګانې قبلوي، د روژهدار دعا قبلیږي. کورونو کې هم باید دغسې وصیت وکړو، کورونو کې هم دغسې نصیحت وکړو چې دعاګانې کوئ، الله رب العالمین زموږ د حالتونه خیر طرف ته بوځي. که په چا باندې مرض وي د مرض دپاره، په چا باندې نور تکالیف وي د تکالیفو د لرې کولو دپاره الله ته متوجه کېدل پکار دي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من فتح له منکم باب الدعاء، وی چې په چا باندې راخلاصه شوله دروازه د چا د دعا، نو په ده باندې راخلاصه شوله دروازه د چا د خیر ورته راخلاصه شوله، د خیر دروازه به باندې راخلاصه شوله. د خیر دروازه څه شی ده؟ هغه دعا ده. او دعا څه شی شوله؟ دعا ورته کیلي جوړه شوله، چابي چې ورته وایي، چابي ورته جوړه شوله. لکه یو انسان ته چې چابي ورکړي چې دا زما د کور چابي ده، او هغه انسان لاړ شي په هغه کور کې چې څومره شیونه دي په هغې باندې اوس دی توانمن شو، طاقتور شو، په باندې ټول شیونه حاصلولی شي. نو د دې وجې نه چاته چې دروازه د دعا ورته راخلاصه شوله، نو په ده باندې د رحمت دروازه راخلاصه شوله. د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دي په چا باندې چې دروازه د دعا راخلاصه شوله، وی په ده باندې دروازه د اجابت راخلاصه شوله. الله رب العالمین به د دغه انسان دعاګانې بیا قبلوي. داسې نه لکه زموږ او ستاسو عادتونه، زموږ او ستاسو غفلتونه چې چېرته هم دعا نه کوو، د دعا نه غافله شوي یو. نه چې څومره انسان الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي، دومره به الله رب العالمین د دعاګانې قبلوي. د دې وجې نه یوه واقعه کې راځي، فضیل ابن عیاض رحمه الله یوه واقعه ذکر کړې ده. هغه وی صبر د ماشوم نه زده کړلو، صبر د ماشوم نه مې زده کړلو. هغه وی یو ځل وی زه مسجد ته روان وم، په دې کې په کور کې یوه زنانه خپل بچی وهي. نو په دې کې وی دا ماشوم دروازه خلاصه کړه او د دې زنانه د مور نه وتښتېدلو. وی زه لاړم مسجد ته، بیرته چې راغلم وی دا ماشوم راغلی و په دې دروازه کې پروت، دروازه خو مور پسې بنده کړه، په دې دروازه کې پروت و، جړلی و او ویده شوی و. مور یې ورباندې شفقت راغی، ترحم یې ورباندې راغی، دروازه یې ورته خلاصه کړه او دننه کړه. فضیل بن عیاض رحم الله فرمایي وی چې زما د سترګو نه داسې اوښکې لاړلې چې زما ږیره دا لمده شو، دومره وجړل چې ږیره یې لمده شو. وی چې یو انسان د انسان په دروازه کې پرېوځي، په هغې باندې هغه رحمت کوي، لکه مور راولګېدله په دې زوی باندې ترحم وکړلو دننه کړه. نو چې د الله رب العالمین په دروازه کې انسان پرېوځي، الله به ولې دروازه نه ورته خلاصوي؟ دروازه به بیا خامخا انشاءالله الله ورته خلاصوي. که موږ او تاسو الله رب العالمین ته لاسونه پورته کړو، الله رب العالمین به زموږ د دعاګانې خامخا قبلوي. د الله رب العالمین ترحم او رحم دا ګوره د مور نه په څو چنده باندې ده. دا خلک چې کوم متل او مثال ذکر کوي چې الله رب العالمین د مور پلار نه 80 ځله مهربانه دی، دا خبره غلطه ده. 80 ځله نه، په سلهاو په زرهاو اندازه باندې الله مهربانه دی بنده.
د مور پلار نه. دا خبره غلطه ده، دا بیا کرته. الله رب العالمین ته دینه ډیر مهربانه ده، خو موږ تاسو د الله په دربار کې د الله په دروازه کې نه یو پریوتي. موږ تاسو باید الله ته دغسې جړاګانې وکړو لکه هغه بچی چې د مور په دروازه کې جړاوې ورته وکړلې، مور یې راغله دروازه یې خلاصه کړه. نو موږ که الله رب العالمین ته دغسې جړاګانې وکړي، الله رب العالمین به موږ بخي انشاءالله. الله رب العالمین ډېر مهربانه دی. د دې وجې نه ابو درداء رضی الله تعالی عنه به دا خبره کوله، جد بالدعاء، وی تاسو کوشش وکئ په دعا سره. فانه من یکثر، د چا چې دعا زیاته شوله، نه، فانه من یکثر قرع الباب، د چا چې زیاته شوله ټکول د دروازې، نو یوشک ان یفتح له، یوشک وی نږدې ده چې دته به دروازه خلاصه شي. که موږ د الله رب العالمین دروازه وټکوله نو نږدې ده چې الله رب العالمین به موږ ته د دروازه خلاصه کړي. دروازه ټکول څه دي؟ دروازه ټکول الله رب العالمین ته لاس پورته کول دي. دروازه ټکول څه دي؟ د الله رب العالمین نه غوښتنه ده. موږ به ټول حاجتونه دا به د رب العالمین نه غواړو، ټول مصیبتونه د لرې کولو دپاره به الله رب العالمین ته توجه کوو، عاجزي به کوو، زارۍ به کوو. نو کله چې موږ الله رب العالمین ته دغسې دعاګانې وکړې، دغسې زارۍ وکړې، تر سترګو نه اوښکې راغللې، خفه شولو، تزره و عاجزي مو وکړل، الله رب العالمین زموږ دعاګانې قبلوي. دغسې نه پرېږدي. په الله رب العالمین باندې چېرته د ګمان ونه کړي چې الله یې نه قبلوي. لکه دا به انشاءالله په شرایطو د دعا کې ذکر کړو. شرایطو د دعا کې دا دي چې په الله رب العالمین باندې چې څه ګمان ولرلو، هغسې ګمان باندې الله تاسو سره معامله کوي. که دې وویلې چې الله رب العالمین دعا قبلوي، الله یې قبلوي. انا عند ظن عبدي بي، حدیث قدسی کې راځي، وی زه د بنده سره د بنده په ګمان باندې چلیږم. که موږ دا ګمان وکړو چې الله یې قبلوي، الله یې قبلوي. او دا میاشت د رمضان دا د دعاګانو د عبادتونو میاشت، او دعا چې دا د عبادت دی، نو په دې کې راشي چې په دې کې الله رب العالمین ته خپل حاجتونه وړاندې کو، کوم تکالیف او مصیبتونه چې په موږ باندې وي هغه الله ته وړاندې کو چې دا مصیبتونه لرې کړي او دغه شی نه راک. دا سبب د مغفرت دی، د الله رب العالمین نه د ګناهونو مغفرت طلب کړو، دارنګه د رب العالمین نه جنت وغواړو او د الله رب العالمین نه رحمت وغواړو. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته توفیق د دعاګانو راکړي. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو ټولو حاجتونه پوره کړي. الله رب العالمین هم د ټول مصیبتونه د دنیا او د آخرت دا زموږ نه لرې کړي. الله دې نجات را نصیب کړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.